د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، فرمایي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه چې کوم څیز سړی باندې مسلمان باندې حج فرض کوي، واجب کوي. نبی علیه السلام ورته جواب کې فرمایل چې سامان د سفر او سوارلی. دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی، دارنګه ابن ماجه هم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث هم دا خبره معلومه شوه چې یو کس سره دومره پیسې وي، کاروبار کوي چې هغه حج ته لاړ شي او د حج د سفر کرایه وغیره دا ورسره وي، او هلته د خوراک پیسې ورسره وي او بېرته کور پورې را رسېدی شي، په دومره پیسې ورسره وي، د باندې حج فرض دی، دی به حج کوي. لهذا مسلمانانو ورونو ډېر کاروباریان داسې شته چې هغوی باندې حج فرض وي، وایي زه نن به لاړ شم، دې کال ته به لاړ شم، بل کال ته به لاړ شم، خو د مرګ نه خبر نه دی. دې وخت کې ناڅاپه تا ته مرګ راشي، بیا به څه کوې؟ لہذا محترم مسلمانانو ورونو چې چا سره د حج د داخلي پیسې وي، دا حج وکړئ، حج رسته کوئ ما. یو د رواجونو خبره ده چې بعضې خلک دلته راشي، حج نه واپس راځي، جرمازونه واخله او غویان حلال کو، دا وکړه، دا پکې نشته محترم. دا په ځان باندې مه فرض کوئ، دا باندې حج فرض دی، بس د تیاري ټیکټ وغیره د حج د داخلي پیسې لري، او هلته لاړ شي، د خوراک مراک پیسې لري او بېرته راتلی شي، بس دا تا باندې حج فرض دی. نور رواجونه وغیره به نه کوي، رواجو ضرورت نشته، حج وکړه. نو ډېر خلک داسې وي کاروباریان چې هغوی خپل کاروبار ته توجه کړې وي، لیکن حج ته نه ځي، حج پې فرض وي، فرض عین پې لازم وي چې حج وکړي، خو بیا هم نه کوي. خدای مکه په دې وخت کې ته مرګ راغی، نو مرګ دې خطرناک دی، لهذا حج په وخت سره ادا کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.